یعنې زموږ چې کوم دا مور ده دغه مور بغیر د ده چې موږ شهادت په بنیاد ونه منو د بل چا په ریکارډ ونه منو نو موږ دا مور نشي کېدلی. بعضې کس کیدای شي ووایي چې زما مور غوندې زما قوره ده، کیدای شي یو بل ماشوم ستا مور غوندې وي. لکه د براق باندې رسول الله صلی سفر اسراء المعراج ته د مکه نه تر مسجد الاقصی پورې، هغه نه اسراء المعراج، دغه سفر هیڅ یو ساینس هیڅ یو عقل نشي واضح کولی. دا یو معجزه ده. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. امید لرم تاسو ټول صحتمند سئ. اوسه پورې انشاءالله بهترین رمضان مبارکه میاشت لرئ. ورونو خویندو که اوسه پورې چا هم نارستي کړي وي په خپل عباداتو کې، په خپل صدقاتو کې، په خپل تراوو کې، قیام اللیل کې، نو دغه څو مبارکې شپې چې پاتې دي، دا څو مبارکې شمار ورځې چې پاتې دي، دا یو طلایي چانس دی. خصوصا په آخرو 10 ورځو کې د لیلة القدر. موږ دا باید ونه ویو چې لیلة القدر زه به خیر دی د 20 باندې عبادت وکړم یا 21 باندې یا په 29 باندې. د حدیثونه بهتره دا ثابت شوې ده چې د آخري 10 ورځو کې ته عبادت وکړي، یعنې طاق او جفت د دې پرواګیر نشي، بلکې آخري 10 ته خپل ځان تسلیم کړي الله ته او عبادت وکړي. رسول الله صلی الله علیه وسلم به هر څه پرېښودل، خصوصا د 10 ورځو کې عبادت به کول، ځکه لیلة القدر دغه شپه د 1000 میاشتو عباداتو نه بهتر ده چې کوم چې 3 اتیا کاله کېږي. دکې ډېر زیات تفصیل دی، خو چون زموږ بحث دا نه دی، زه غواړم چې فقط 2-3 ټکي نور تاسو ته ووایم. یو دا خبره چې لیلة القدر د ماخستن اذان نه بعد نه شروع کېږي. څنګه چې د ماښام اذان وشي ستاسو شپه شروع کېږي. دلته خلک ډېر زیات غلط معلومات لري چې دا شپه اصل کې ماخستن اذان نه بعد شروع کېږي. نه، دا د حدیث کې ثابت دی چې د ماښام اذان نه بعد شروع کېږي. امام حسن البصري وایي چې اکثر خلک دغه بهترین ورځ، دا بهترین شپه په اوله کې چانس لاس ورکړي، یا دوی غیبت وکړي یا بل کوم اعمال وکړي، نو بهتر څه دی ځان څنګه روژه ماته کړه، کوشش وکړو چې انشاءالله عباداتو کې ځان مصروف کړي. دویم نصیحت به زما ورونو خویندو دا وي چې ځان ته یو لیست جوړ کړئ چې کوم کوم عبادات باید وکوئ. مثلا باید جمع سره مونځ وکوئ، قیام اللیل وکوئ، پاڅېږئ. دویم غریب پختنه وکوئ، یو ټلیفون هم کولی شئ. صدقه ورکوئ. ماشاءالله نن صدقات بیخي ډېر اسانه شوي دي، بلکې په ډېرو بنسټونو کې نن سبا حتی اتوماتیک سیستم شته دی چې تاسو خپل اکاونټ ثبت کړئ، اتوماتیک تاسو نه پیسې اخیستی شي او هره شپه هغوی مصرفولی شي. په همدې ډول باندې قرآن سره نږدې شئ، ځکه دا میاشت د قرآن میاشت ده. خو زما موضوع نن لیلة القدر نه ده، فقط مهمیات ډېر زیات دي ورونو خویندو چې دغه تېر څه شوي دي هغه هیر کړئ، انشاءالله متوجه شئ د راتلونکې ورځ ده، ځکه دا چانس زموږ د لاسه ووتو. سبحان الله، یو غټ طلایي چانس به موږ لاس نه ورکو په حیث مسلمان، او موږ به ونه کړو چې داسې چانسونه بیا لاس سره وړو څوک ژوندی تر راتلونکي کاله پورې. بله قصه به درته وکړم، په سلفو کې یو کس مانځه ته یې مخکې کو چې ته ورشه مونځ وکړه، ورته نه زه مونځ نشم درکولی، یو بل کس مخکې کوي، بیا یې مخکې کوه نه ته مونځ ورکړه، نو ورته دا دفعه مونځ درکوم خو بیا مونځ نه درکوم، ورته ته شاته شه، ځکه موږ بیا پورې اعتبار لري چې ژوندي مړه یو، ته څنګه بیا پورې اعتبار لري چې بیا راتلونکي مازه به موږ ژوندي پاتې شو. نو دا ډېره مهم ده ورونو خویندو چې همدغه لحظې نه، همدغه وخت نه یو طلایي چانس واخلئ. خویندې په اشپزخانو کې ډېر وخت مه تېروئ، د الله په لاره کې وخت تېر کړئ. څه چې لازم دي هغه وخورئ، لیکن دغه رمضان میاشت دن تاسو مختلف جزونه ټرای کړئ. دا دې دپاره ده چې موږ الله ته ځان نږدې کړو او تقوا لاس سره وړو. ما په دې باندې مختلف برنامو کې مخکې خبرې کړي دي، نور د باندې خبرې نه کوم. نننی پروګرام زموږ دی قرآن، چون ماشاءالله شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن، دا د رمضان میاشت کې چې الله سبحانه قرآن نازل کړی دی، موږ به نن په قرآن باندې خبرې کوو. موږ الحمدلله په دې سفر کې د اسلامي لارښوونه کې اسلام د ساینس منطق نظر نه مو کتو، ډېر کافي اوږد سفر هم کړی دی، د اول د رمضان نه تر اوسه پورې کافي زموږ سفر و. موږ مختلف ادیان چک کړل چې کوم یو کیدای شي زموږ څلور مهم پوښتنې جواب کړي. الحمدلله موږ اسلام ته راغلي یو، تر اوسه پورې موږ په الله سبحانه وحدانیت باندې خبرې وکړې، توحید او عقیده باندې خبرې وکړې، همچنان موږ په الله د حقیقت باندې خبرې وکړې. لیکن نن سوال دا پیدا کیږي چې آیا قرآن د الله کلام دی که دی؟ نو ثبوت څه شی دی؟ ځکه تاسو مخکې ما وویلې چې کله تاسو دعوت الی الله غیر مسلم ته کوئ، تاسو به څه شی وکوئ؟ تاسو دغه میتډ نه کار واخلئ. اول هغه سره خبرې وکوئ چې اعتبار سره جوړ کړئ، پښتنې ته وکوئ، خپلې خبرې سره شریک کړئ، نو دا ستاسو منځ کې اعتبار جوړوي. هغه نه بعد د الله سبحانه وتعالی وحدانیت باندې او حقیقت باندې خبرې کوي چې الله حق دی او لایق د عبادت دی. چې الله لایق د عبادت باندې ما تقریبا 3 پروګرامه کړي، 3 نیم پروګرامه
الحمدلله تاسو کتلی شئ. دویم د الله سبحانه تعالی په اولویه باندې خبرې وکوي او ربوبیه باندې خبرې وکوي چې الله سبحانه تعالی زمونږ خالق دی، زمونږ رازق دی او هغه ته باید موږ عبادت وکړو، د هغه باید موږ اطاعت وکړو. چې کله تاسو الله هغوی ته ثابت کو غیر مسلم ته، خدای وکړي دوی په هندوي مذهب کې وي یا عیسوي مذهب کې وي یا سیکزم کې وي، ولې دا خبره زه کوم؟ ځکه کوم خدایان چې هغوی مني په هغه خدای باندې موږ یقین نه ساتو، نه پې باور ساتو، موږ د الله سبحانه وتعالی بحث کوو. نو دې دپاره دا ډېر مهم دی چې ته ورته دوباره تعریف وکړې د الله په بنیاد د سورې اخلاص، نه په بنیاد د کوم چې دوی په ذهنونو کې دي د باندې ما تفصیلي خبرې کړي دي، هغه الترومایفوزم دی که همداسې نور نظریات دي چې هغوی لري. چې کله تاسو د الله سبحانه باندې خبرې وکړي، بیا خبرې کوي توحید په باره کې چې ولې مسلمانان دا وایي چې الله یو دی، او د باندې ما بیا تفصیلي خبرې کړي دي چې الله یو دی او عقلي نقلي دلایل فلسفي ما ټول وړاندې کړي دي. چې کله دغه دوه ستنې جوړې شوي، موږ ته یو بله ستنه پکار ده، هغه دا دی باید په قرآن باندې بحث وشي. دا ډېر زیات مهم دی چې قرآن باندې بحث وشو، هغه نه بعد په رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې بحث وشي. دا څلور ستنې چې تا ودرولې په هر یو بحث کې، که هغه ته ملحد سره بحث کوې، که هغه عیسوي سره بحث کوې، که هغه ته یهودي سره بحث کوې، چې حتی یو مسلمان سره هم بحث کوې چې هغه ډېر زیات شبهات لري. که موږ سره د پروګرام کې وخت وي، متاسفانه د پروګرام وخت ډېر کم دی، چې دلته وخت وي زه به د باندې هم خبرې وکړم چې ولې شبهات انسان پیدا کوي او صحیح حل لاره ده. نو چې قرآن بحث کوي، اوس بحث دا دی چې تقریبا ما مخکې تاسو وویل چې 3700 ادیان دي او هر یو خپل یو کتاب لري او هغه وایي زما دا کتاب حق دی. نو اوس موږ څه دلایل لرو چې دا ومنو چې قرآن حق دی، نه دوی دا کتابونه. دې دپاره به زه تفصیلي بحث کوم. دنه مخکې زه بحث کې دننه شمه، زه غواړم تاسو ته یو فلسفي وړاندې کړم. هغه فلسفه ده د شهادت. په فلسفه کې دته وایي اپیسټمولوژي اف ټیسټمني، ځکه چې شهادت یو بنیادي علم دی، یعنی د علم یو بنیاد دی. زه درته مثال درکړم. که تاسو فیزیک کوم فارمولې پیژنئ، هغه څنګه پیژنئ؟ ځکه یو استاد ویلی دی او په بنیاد د استاد یې پیژنئ. که تاسو مثلا په سیرلیون یو ملک په نقشه کې منئ، تاسو خپل عمل نه لري خو نقشه کې منئ، ځکه چې خلکو ویلي دا ملک وجود لري. لنډ مثال درکړم په شهادت کې چې شهادت ولې د علم یو بنیادي برخه ده او ولې زموږ د بحث کې دا ډېر زیات مهم دی. مثال ستا د مور دی. که زه تا نه پوښتنه وکړم چې ته څه ثبوت لرې چې ته خپل مور پیدا کړی او دا کوم ښځه ته مور وې دا ستا مور ده، ته څه ثبوت لري؟ دا یو ماشاءالله یو بحث دی چې اکثر دعوتګران په خپل دعوتي سرکل کې کوي او په خپل بحثونو کې کوي. دا ډېر مهم بحث دی. اوس ته ما ته ثبوت وړاندې کړي چې زما مور ولیدي، شهادت شو. زما خاله ولیدي، شهادت شو. یعنی ته په خپله کوم ثبوت نه لري. که ته ووایې چې شفخانه کې پیدا شوی یم، زما برث سرټیفیکیټ کوم پیدایشي سرټیفیکیټ زه لرم هغه وایي، بیا هم شهادت شو. که ته ووایې چې ډاکټر ولیدي، بیا شهادت شو. زما خاله ولیدي، شهادت شو. پلار مې ولیدي دا زما مور ده، شهادت شو. که څوک هم بحث وکړي چې دا خبره په ډي ان اے باندې ثبوت ده، دا هم بیا شهادت شو. یعنی ډي ان اے په خپله تا خونده چک کړي، تا په خپله ډي ان اے میکانیزم نه جوړ کړی. د ډي ان اے کوم ایکسپریمنټ دی خو دې نه کړی که نه، خو ته مجبوره یې چې ځان محتاجه کې د یو بل چا شهادت ته او هغه بنیاد د علم کې. یعنی زموږ چې کوم دا مور ده، دغه مور بغیر د ده چې موږ شهادت په بنیاد ونه منو، د بل چا په ریکارډ ونه منو، نو موږ دا مور نشي کېدلی. بعضې کس کیدای شي ووایي چې زما مور غوندې زما قوره ده، کیدای شي یو بل ماشوم ستا مور غوندې وي. او که ته وایې نه زه بیخي عکسونه لرم، ورور ته دا اوس څنګه ښکارې وړیتوب کې همداسې ښکاره کېدلی؟ نه ښکاره کېدلی. نو لنډه خبره دا ده چې موږ بیرته راځو اپیسټمولوژي اف ټیسټمني، یعنی علمیت د شهادت په فلسفه کې، په علم کې، که هغه فیزیکس دی، که هغه عام نور علمونه دي، که هغه اجتماعي علمونه دي، که هغه اسلامیات دي، شهادت ډېر زیات مهم دی. همدا ډول دی چې کوم حدیث موږ لرو چې متواتر وي، نو هغه حدیث موږ قوي راخلو، او چې کوم یو چین یعنی کوم زنځیر یې تړل شوی وي هغه حدیث موږ هم منو. نو څوک هم چې ووایي چې شهادت د علم یو بنیاد نه دی، نو دا به واقعا ډېر غټ مشکلات سره مخامخ شي. که چیرته وایي نه شهادت بیا هم د علم بنیاد نه دی، نو پوښتنه ته یې کوئ چې ته خپل مور ما ته ثبوت کړه چې دا ستا مور ده. شهادت د علم بنیاد دی، په دې باندې موږ پوه شو. اوس راځئ همدغه بنیاد راواخلو په قرآن په باره کې. د قرآن په باره کې موږ تقریبا 2 بلین نوې سروې د پیو ریسرچ دا وایي چې 1.8 بلین، یعنی خو تقریبا چې ته حساب کې ځکه ټول ملکونو کې مسلمانان نفوس معلوم نه دی،
افغانستان کې دقیق نفوس معلوم نه دی، په همدې شکل په موراکو کې، په نورو ملکونو کې. نو موږ دا نشو ویلی چې مسلمانان واقعا 1.8 بلین دي، تقریبا 2 بلین ډېر خلک په دې نظر دي چې دا مسلمان تقریبا 2 بلین دي. نو 2 بلین مسلمانان اوس دا شهادت ورکوي چې د قرآن د الله کلام دی. یعنی په دنیا کې هیڅ یو کتاب باندې دومره شهادت نه ورکول کیږي چې دا د الله کلام دی فقط او فقط په قرآن باندې. دا په خپله د علم یو بنیاد دی، یعنی دا په خپله د علم یو بنیاد دی. ټول علم په همده ولاړ دی، د ګریویټي علم په همدې ولاړ دی، اسټرانومي په همدې ولاړ ده، ګلیکسیز باندې کوم علم چې موږ له دا په همدې ولاړ دی. موږ هر یو علم چې موږ ګورو ټول شهادت بنیاد ولاړ دی. چې کله موږ هر څه د شهادت په بنیاد منلی شو، چې کله همدغه شهادت بنیاد موږ قرآن ته استفاده کوو، بیا دلته سوال پیدا کیږي. په مور کې سوال نشته، په نور شیان کې سوال نشته، خو چې کله موږ دغه فلسفه راخلو په قرآن استفاده کوو، د کې سوال دی. مثلا محمد دراز هغه وایي چې قرآن واقعا یو کتاب دی چې امکان نه لري دا د انسان طرف نه وي. یعنی زه کولی شم چې 100 کسانو نومونه درته واخلم، که هغه مسلمانان دي او که غیر مسلم دي، چې د قرآن شهادت ورکړی، په شمول دی ډاکټر مورس بوکیل. ډاکټر مورس بوکیل یو کتاب لیکلی، قرآن بایبل د ساینس په روشنایي کې. او دې کتاب کې وروسته د ارزیابي نه د قرآن او د بایبل او د تلمود د نوي ټسټمنټ او د اولډ ټسټمنټ هغه په دې نتیجې ته رسېږي چې دا کتاب فقط او فقط د الله طرف نه کېدلی شي. په شمول د تامس کارلایل هغه وایي چې کوم رسول صلی الله علیه وسلم خبرې کوي چې دا کوم کلام چې هغه وړاندې کړی د هېچا طرف نشي کېدلی. په شمول د دښمنانو د رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپله هغوی په دې قانع دي چې دا کتاب فقط د الله طرف کېدلی شي. په شمول د پروفیسر تغړه تغړه شان چې کوم په تایلنډ کې وو، او هغه هم چنان دا وایي چې دا کوم معلومات چې په قرآن کې ذکر دي دا ناممکن دی چې د بل چا نه باندې وي. پر امبرالوجي کې خلک ټول امبرالوجیست په دې راضي دي چې کوم امبرالوجي سټیجونه په قرآن کې ذکر دي، په سورة المؤمنون کې، په سورة حج کې، په سورة انسان کې، په سورة انبیا کې، چې دا معلومات فقط او فقط د الله طرف نه کېدلی شي. او موږ به نو تفصیل هم ورکوو. راځئ یو لنډه کتنه وکړو د نورو کتابونو ته، نورو ادیانو کتابونو ته چې شهادت ټیسټ هغوی څنګه کامیابوي. که چیرې تاسو ولولئ بایبل، د بایبل په اولین کتاب کې چې بک اف جنسس دی، چې په اولډ ټسټمنټ کې که تاسو ولولئ، په اولین کتاب په اول نه 10 آیاتونو کې بک اف جنسس کې بایبل د شهادت ټیسټ ناکاموي. یو عادي انسان، یو عقلي انسان، حتی یو چا چې علم هم نه کړی، هغه پوهېدلی شي چې دا کتاب د الله کلام نشي کېدلی، ځکه په هغه کې اشتباهات دي، په هغه کې مشکلات دي چې کوم موږ تفصیلي دلته انشاءالله په همدې بحث کې لولو. زه به یې لنډ تاسو ته ووایم. مثلا څنګه به یو عقلي انسان، یو ساینسي انسان دا ومني چې ځمکه هواره ده؟ څنګه به یو انسان دا ومني چې ښځه کوم ولادت کوي دا یو د باندې یو الله زجر ورته ورکړی دی، یو عذاب ورته ورکړی دی؟ څنګه به یو انسان ومني که چېرته واقعي سوي ته باید زهر وخوري او 1000 تا نه وژني؟ څنګه به یو انسان ومني چې ستنې ولاړې دي اسمان ته او اسمان ستنو باندې نیول شوی دی؟ یعنې زه کولی شم چې ما ته فقط 1 ساعت وخت راکړه، زه په 1 ساعت تاته 1000 دانې لیکلی شم چې کوم په بایبل کې اشتباهات دي. نو دغه اشتباهاتو بنیاد باندې په حیث یو عقلي او شعوري انسان باندې، یو منطقي انسان نشي کولی دا شهادت ورکي چې بایبل د الله کلام دی. په همدې ډول باندې موږ راځو بودیزم ته. بودیزم هم چنان موږ نشو ویلی، ما تفسیري بحث کړی چې د الله کلام دی. په همدې ډول موږ هندویزم ته راځو. هندویزم په هیڅ کتاب څوک نشي ویلی چې دا د الله کلام دی. هندویزم څو کتابونه دي؟ بھگوت گیتا دی، راماین دی، اندوپنشد دی، ریگ وید دی، اتھروا وید دی، یجور وید دی. دا ټول کتابونه که څوک هم ولولي دا یوم په دې شهادت نشي ورکړی دا الله کلام دی، ځکه چې کتابونه بار بار بدلیږي. که تاسو حتی ولولئ بایبل گیټس، دا که تاسو ولولئ، هلته تقریبا د بایبل کم سے کم 52 ځانې ورژن دي. کینګز جیمز ورژن، نیو انټرنیشنل ورژن، مختلف ورژنونه او یو بل نه جدا دي. نو څنګه یو انسان شهادت ورکولی شي چې د الله کلام مختلف ډول باندې دی، لیکن قرآن په دې ډول باندې دی. قرآن مسلمانان شهادت ورکوي، هر یو مسلمان چې دا
کوم قرآن چې زه لولم د هغه قرآن دی چې رسول الله صلی الله نازل شوی دی. نو دا خپله شهادت یو مهم فلسفه ده په ژوند کې. موږ هر څه په بنیاد د شهادت مخ ته وړو. تیاره کې کینو شهادت دی چې مشکل نه تیاره کیناستی شي. سفر کوو شهادت دی. په جی پی ایس استفاده کوو شهادت دی. هر څه چې استفاده کوو شهادت دی. حتی زموږ ټول ژوند بنیاد په شهادت باندې روان دی. نو بیا ولې موږ نشو قبلولی نه فقط د مسلمانانو بلکې د غیر مسلم شهادتونه کوم چې د قرآن په باره کې کړي دي. دا یو مهم فلسفه ده. راځئ یو بل بحث وکړو نن. دویم بحث دا دی چې هر کله په ساینس کې چون زموږ دا موضوع د دې پروګرام دا چې اسلام د ساینس او منطق نظر نه نو موږ ډېر کوشش کوو چې اسلام حقیقت خلکو ته ثابت کو د ساینس او منطق او د نور ادیانو په پرتله باندې چې دا واقعا پوه شي چې دا واقعا دین الحق دی او اسلام هغه دین دی چې په ټول نور دینونو باندې غلبه دی او واحد دین دی چې الله سبحانه وتعالی قبول دی. نو په همدې بنیاد راځي اوس دویم فلسفه راواخلو یعنی دویم امتحان راواخلو د کتابونو او هغه نه کې وګورو چې قرآن کامیابیږي او که نه کامیابیږي. په ساینس کې دا یو مشهور فلسفه ده. دا یو مشهور بنیاد دی. تاسو ما مخکې ویلي چې په ساینس کې هایپوتیسس دی نظریه ده. هغه بیا تیوري ده. تیوري نظریه فکر ته هم ویلی شي خیال ته هم ویلی شي. هایپوتیسس وبخئ هغه تیوري ده. هغه نه بعد بیا دا اگزام کیږي ایکسپریمنټ کیږي تجربه کیږي. هغه نه بعد بیا اسټابلیش فیکټ جوړیږي. نو چې کله هم تاسو په دې پوه شئ چې ډېر زیات ساینټسټان ډېر زیات خلک خپل نظریې راوړي. خصوصا ما ته خلک نظریې راوړي مختلف پروژو دپاره. زه ورته وایم چې ته ثبوت کا ستا د نظریه ولې ښه ده او ثبوت یې کا چې ستا د نظریه که څوک وغواړي ماته کړي څنګه نشي ماتولی. یعنی په ساینس کې دته فالسیفیکیشن ټیسټ وایي. فالسیفیکیشن ټیسټ یو مشهور بنیاد دی په ساینس کې. فالسیفیکیشن ټیسټ یو ټیسټ ما مخکې بحث کړی د باندې. دا داسې ټیسټ دی چې یو څوک یو نظریه راوړي. دا وایي چې زما دا نظریه صحیح ده یا د ځمکې په باره کې یا د کائناتو په باره کې یا د ژوند باره کې که هغه روانشناسي وي. نو ساینسدانان اکثر ډېر زیات مصروفه وي. انسټیټیوټ لکه ناسا نور شو دوی ډېر زیات مصروفه دي. دوی دا نه وایي چې موږ به ستا نظریه امتحان کو چک به کو چې ښه وه صحیح تا ته موږ زنګ وو خبر به در کو که ښه نه وه نو بیا به موږ ترې نه تېر شو. دوی څه شی کوي دته وایي چې ته موږ ته لارې وښیه چې ستا د نظریه موږ څنګه غلط ثابت کولی شو. نو بیا ساینټسټ څه شی کوي ساینسدانان بیا خپل یو دوه درې لارې ورکوي چې په دې لارو باندې که چیرې تاسو امکانات لرئ زما څه شی کوي نظریه غلط ثابت کوي. دته په ساینس کې په فلسفه کې ډیډکټیو ریزننګ وایي یعنی متواتر دلایل ورته وایي چې کوم ما مخکې ورته ویلي زه به مثال د متواتر دلیل دا درکړم چې په بنیاد د مثلا ما ته مخکې په کائناتو په جوړښت کې متواتر دلیل درکو. زه ته مثال درکوم چې لمر تلویزیون په کابل کې دی کابل په اسیا کې دی یا په افغانستان کې دی. نو دې دپاره په افغانستان کې ما نو متواتر دلایل وړاندې کوي چې ته د زما د نظریه غلط ثابت کړه. مثلا البرټ آینسټاین چې کله نظر ورکړه د ګریویټي او د نور شیانو باره کې هغه هم چنان ورسره نظر یې ورکړو چې څنګه زما نظر تاسو غلط ثابت کولی شئ او ولې دا غلط نه ده. همدغه ټیسټ په ساینس کې او په منطق کې ماشاءالله ډېر مشهور ټیسټ دی چې خلک یې همیشه دپاره ورکولی شي. لیکن که تاسو متوجه شئ هیڅ یو کتاب که هغه بایبل دی که هغه نور کتاب دی نور مذاهب دی انسانیت ته فالسیفیکیشن ټیسټ چیلنج نه ده ورکړی. فقط قرآن دی. قرآن په خپله چیلنج ورکوي چاته انسانیت ته. ګورئ زه حق یم صحیح شو زه حق یم. قرآن وایي که چیرته ته په دې باندې شکمن یې چې زه حق نه یم نو بیا الف ب ت ما غلط ثابت کا. یعنی ته راشه تا ته چیلنج درکړي ما غلط ثابت کا. د دې مثال دا دی چې یو پهلوان په یو ښار کې ودرېږي چې ای خلکو زه پهلوان یم که چیرته تاسو زما په قدرت باندې پهلوان یقین نه لرئ میدان ته شئ. نو که څوک میدان ته نه شو نو باید خلک جامعه ځان تسلیم کړي چې دا کس واقعا پهلوان دی. سمپل یعنی دا خو واضح خبره ده. نو په همدې ډول باندې قرآن څه کوي چیلنج ورکوي ټول انسانیت ته چې زه حق یم که ته وایې نه چې زه حق نه یم بیا راشه ما غلط ثابت کا. خو دنه مخکې چې زه د چیلنج ته لاړ شم او تاسو د قرآن چیلنج باندې خبرې وکړم زه غواړم چې په معجزاتو باندې خبره وکړم. ځکه قرآن د معجزو یو معجزه ده. هغه معجزه ده چې نه فقط په وخت د رسول الله صلی الله علیه وسلم کې ثابت شو دا معجزه ده بلکې نن هم دا ثابت ده چې دا معجزه ده او انشاءالله تر ورځ د قیامت پورې به دا ثابت وي چې دا معجزه ده چې ژوندۍ معجزه ده. ځکه اکثر خلک چې دا وایي مثلا بابا پایلټ 1992 کال کې هغه وویل چې ما 3 ورځې او 3 شپې د اوبو په ټانکۍ کې د اوبو نه ډکه ما تېره کړې ده. نو چې کله خلکو ته چې راځه موږ امتحان کوو امتحان ناکامه شو.
په همدې ډول باندې موږ به راځي اول معجزې ولولو. معجزه یو عمل چې د انساني وضاحت ورته نه وي، انساني فکري دی، عقلي دی، دا ورته عمل. لکه د براق باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم سفر اسراء والمعراج ته د مکه نه تر مسجد الاقصی پورې، هغه نه اسراء والمعراج، دغه سفر هیڅ یو ساینس، هیڅ یو عقل نشي واضح کولی. دا یو معجزه ده. په همدې ډول باندې الله سبحانه وتعالی په خپل د حکمت نه چې کله هم یو قوم ته پیغمبر لېږو، ولکل قوم حاد، چې هر قوم ته پیغمبر لېږو، نو هغه دپاره یو معجزه ورکوله تر څو پورې هغه خلک ځان تسلیم کی د یو غیر انساني عمل ته چې کوم ته هغوی عقلي په هغه وخت کې امکانات نه لري، ځان تسلیم کی. مثال به درکړم ورته. موسی علیه السلام ته په هغه وخت کې د موسی علیه السلام څه شی و؟ سحر او جادو وه. خلکو به په سحر باندې مختلف شیان کول، ماران به جوړول، نور څه به کول. نو موسی علیه السلام ته الله سبحانه وتعالی یو قدرت ورکو چې هغه د سحر او جادو نه څو چنده اوچت و. قصه تاسو انشاءالله معلومه ده، زه د باندې تفسیر نه کومه. چې کله لښته وغورځوله، کوم شی چې هغوی د سحر نه جوړ کړي وو هغه ټول ناکامه شول. یعنی بخت څه شی دی چې الله سبحانه چې ورته ورکو چې هغه ټول کسان چې کوم سحر او جادو کې اخته وو هغوی ټول ځان تسلیم کو چې دا سحر نه دی، دا حتما د الله طرف نه عمل دی. دویم مثال تاسو د عیسی علیه السلام درکم. د عیسی علیه السلام چې کوم وخت کې پیدا شو، په وخت کې طبابت ډېر زیات په ایډوانس باندې و. یعنی خلکو به حتی د سر عملیاتونه کول، نور عملیاتونه به کول، او دوی په دې باندې فخر کوو چې زمونږ طبیبان یو، من کولی شو د انسان علاج وکړو، لیکن یوم نشو کولی چې یو مړ کس ته ژوند ورکړي. عیسی علیه السلام ته الله سبحانه داسې یو معجزه ورکړه چې هغه ټوخل تسلیم شو چې هغه مړي ژوندي کولو. انشاءالله په دې بحث باندې دوباره بحث کوو راتلونکي شپې ته.